کله چې امیر ټاکل کېدی لکه څنګه چې متقي صاحب محترم او نور ملګرو اشاره ورته وکړله، زه د هغه صحنې شاهد یم. زه دا په قسم سره ویلی سم چې نه فعلا نه عملا نه قولا ما دا احساس کړی دی چې په منصور صاحب مرحوم کې دي دا خواهش په زړه کې هم موجود وي چې دی د امیر وټاکل شي. چون په هغه وخت کې تر منصور صاحب مرحوم، زه اوس هم دا وایم، تر منصور صاحب مرحوم ما سوا او دغه څخه علاوه او تر هغه بل مناسب شخصیت د امارت دپاره هیڅ وجود نه درلود. او دا د منصور صاحب مرحوم مدبرانه قیادت و چې اسلامي امارت همداسې متحد او یو موټی پاتې شو. او بیا یې هم وټولې کفري نړۍ ته او هغې اشغالګرې نړۍ ته چې پر افغانستان یې یرغل کړی و او د افغانستان د خلکو حقه حقوق یې ورڅخه اخیستې وه، هغه مبارزه کامیابه شوه او دا د نتیجه یې موږ تاسې وینو. او وروسته چې ټول امارت د ټوله نظام چارې ورته سپارلې وې، پر دی اعتماد او په دی باور او په دې کې هیڅ شک نه و چې الله تعالی په دې کې دا استعداد یې ښی و چې دا نظام یې رهبري کاوه. د خپل معاونیت یا نایبیت په وخت کې مثالي خدمتونه وکړل چې ناست اکثره ملګري په دې باندې عالم دي او علم ورباندې لري، تقریبا ټول ملت ته دا روښانه دي. داسې یو تاریخي شهادت و که موږ تاسې د اسلام تاریخ وګورو، که موږ تاسې د دې اسلامي تاریخ څخه کتنه وکړو، ان شاء الله دا به پیدا نه کوي چې یو امیر باچا دی دغسې په اور کې کباب شوی، خو د خپله په ډېره مېړانه دا قرباني ورکړه او د همدې لپاره آماده و